د دشمن نوم نه یریږو وجه وسی دشمن په هغه چا حمله کوي چې هغه غافل وي او دا هغه پته نه لګي او هغه سرسری د پایو مجنونی نو دشمن ته هغه آسان دی او د وینې مجنون ته چې دی او د وینې عاشق ته هغه باندې دشمن نه راتلی شي نه پې حمله کولی شي نو ورته څه ویلی شي نو مونږ تاسو الحمدلله دا مو ایمان هم دی چې نبی علیه الصلاة والسلام یوازې دا نه چې ګنې صرف او صرف پیغمبر د الله دی بلکې هغه امام الانبیاء دی امام المرسلین دی زما په خبره پوهیږئ او زمونږه دا ایمان دی چې د نبی علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر نشته او بل پیغمبر به د الله د جانب نه نه راځي او زمونږ دا ایمان دی دا مو عقیده ده چې نبی علیه السلام ته الله رب العزت په مخلوق کې د ټولو نه ډیر صفات ورکړي دي زی په آسانو الفاظو کې وایم او زمونږ دا ایمان او دا عقیده ده چې نبی علیه الصلاة والسلام د مخ نه الله رب العزت د جهان له او د کائناتو له وجود ورکړی دی او زمونږ دا ایمان او عقیده ده چې نبی علیه الصلاة والسلام په انبیاو کې د ټولو نه اخر کې راغلی دی او د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نبوت هغه الله تعالی د ټولو کائناتو د پیدایش نه وړاندې الله تعالی نبی علیه السلام نبی ګرځولی دی او راغلی نبی علیه السلام د ټولو آخر کې دی او زمونږ دا ایمان او عقیده ده چې نبی علیه السلام ته الله رب العزت په انبیاو کې داسې خصوصیات ورکړي دي چې هغه په نورو انبیاو کې الله تعالی هغه خصوصیت صرف او صرف نبی علیه السلام له ورکړی دی بل چاله نه دی ورکړی او دا زمونږ ایمان دی او عقیده ده چې نبی علیه الصلاة والسلام په وجه الله تعالی د حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام توبه او معافی قبوله کړې ده چې آدم علیه السلام کله د خپل هغه خطا معافی غوښته نو د نبی علیه السلام په وسیله باندې الله تعالی نه حضرت آدم علیه السلام سوال وکړو چې زه د دې هستی چې د تا د نوم سره تړلی نوم لیکلی دی لا اله الا الله محمد رسول الله نو زه د دغه محمد چې ستا رسول دی ای الله زه د ده په برکت او د ده په توفیل او د ده په حرمت باندې او د ده په وسیله باندې د تا نه معافي غواړم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله رب العزت ورته معافي وکړه او الله رب العزت ورته وفرمایل چې آدمه تا چې د چا د مخ نه او د چا په مخ باندې وسیله ونیسله چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام هستی ده آیا ته دې پیژنې چې دا څوک دی نو آدم علیه السلام ووی چې زما نه وړاندې خو لا څوک پیدا شوي نه دي خو داسې معلومیږي چې دی به زما په اولاد کې راځي خو دا پکې هم راته معلومه شوه چې زما په اولاد کې زما سره د ټولو کائناتو کې تا ته دې ځکه محبوب دی چې تا د خپل نوم سره د عرش په دورشل او د عرش په پورته اګواړ باندې د بل چا نوم نه دی لیکلی د ده نوم دی لیکلی دی معلومه شوه چې تا ته په ټولو کائناتو کې د ټولو نه خوږ هم دکه بنده دی نو الله رب العزت ورته وفرمایل چې اوس درته وایم چې دا څوک دی نو الله رب العزت آدم علیه السلام ته وفرمایل لولاه لما خلقتك یا آدم یو مشهور حدیث ته لولاک لولاک هغه هم حدیث ته لما خلقت الافلاک خدا حدیث چې دی په هر لحاظ سره قوي د سند په لحاظ سره قوي د الفاظو په لحاظ سره قوي او د هر لحاظ سره صحت مومي نو د دې د وجې ما دغه حدیث ورسره وموي چې لولاه لما خلقتک یا آدم
آدم علیہ السلام تا اللہ رب العزت فرمایل لولاهو کچری نوی دکا یو بندا دا چې تای زما نوم سره تړلې نوم ولیدلو او دا زما د نوم سره چې تړلې نوم دی او تا د چا په نوم باندې دا وسیله وغوښته دکا کې دې مې نو پیدا کړې لما خلقتک یا آدم نو ما به تم آدم نوی پیدا کړې. معلومه شو د نبی علیہ السلام مبارک د منصب د نبوت سره سره به مونږ داوم یو ایمانی عقیده لرو چې حضرت آدم علیہ السلام د نبی علیہ السلام په نوم وسیله نیولې ده. آدم علیہ السلام چې کله د حضرت حوا سره علیہ السلام سره نکاح کېده انو آدم علیہ السلام ته الله رب العزت او فرمایل چې آدم د دې مہر ورکا نوې مہر به د سور کوم نو حوا بی بلا الله رب العزت زړه کې واچوله چې د دنه مہر وغواړه ان هغه وی چې مہر به تنه سغواړم څومره به غواړم وی د دنه مہر په مال کې مغواړه د دنه مہر په جیداد کې مغواړه ځکه ټوله دنیا ستاسو له دواړو ده نو تاسو خپل سره لا بل څوک نشته انو د دنه مہر په سرو زرو په سپینو زرو کې مغواړه ستاسو دې ته ضرورت نشته انو وی په ستنه مہر غواړم نو الله ولا په زړه کې واچول چې دا آدم نه دا مہر غواړه چې تلس زله د دواړو جهانو په سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایا دا بستاره طرف نه زما د نکاح مہر شي. کمالین هم دار غسل علما تپته ده. نو ما مطلب دار د خبره او زما مقصد په دې خبره کې داو چې یو به زمونږ ایمان او عقیده هغه به داوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخنه الله تعالی د ټولو کائنات له وجود ورکړو بل به زما او ستا ایمان او عقیده داوي چې الله رب العزت په ټولو انبیاء علیهم السلام کې صرف او صرف د دواړو جهانو سردار د مدینه جانان سرور کائنات محبوب رب ذوالجلال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صرف او صرف الله تعالی صرف نبی علیہ السلام په یو شپه کې په ویخه باندې بیا واپس هم راوسته دی او بوتلې دی د بیت الله شریف نه د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته د مسجد اقصا بیت المقدس نه پورته آسمانونو ته بوتلې دی په یو شپه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول آسمانونو هم کتلې دي دا غین وړاندې نبی علیہ السلام بیت المقدس کې د ټولو انبیاو امامت هم کړی دی دک امامت دوران کې ټول انبیاو الله رب العزت ورته وجود ورکړی دی او بیا ورته روح ورکړی دی په جسم کې او الله رب العزت دا ټول انبیاء علیهم السلام حاضر کړي دي او بیت المقدس ته رالیږلي دي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره د شرف خبره عمده دا د نبی علیہ السلام د پاره د لوی عزت او د عظمت خبره عمده دا د نبی علیہ السلام د پاره د ډیر لوی خصوصیت خبره عمده خدا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره زمونږ او تاسو د عقیدې د ختم نبوت د نور مضبوطیا خبره عمده چې نبی علیہ السلام امامتی کوي ټول انبیاء ورپسې ولاړ دي نو دینه دا معلومه شوه چې په دغه ټولو انبیاو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د چا په نسب او نسل کې را روان دي هغه هم ولاړ دي هغه څوک دی ابراهیم علیہ السلام هغه څوک دی اسماعیل علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام ابو الانبیاء دی الله تعالی د په نسل کې او د په نسب کې او د په اولاد کې ډیر انبیاء را لېږلي دي نبی علیہ السلام هم د په اولاد کې یو ځل د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې انا ابن الذبیحین زه د دوو ذبیحینو یعنی د دوو هغه بنیانو چې د هغې ذبحه هغه د هغې اراده شوې ده یو قسمه هغې ذبحه شوي دي هغه الله ته نو منظوره چې هغه الله رب العزت صرف امتحانا د هغې ذبحه کوله زه د هغې زوی یم چې نبی علیہ السلام دا وفرمایل نو حضرت عباس عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه دا حدیث بیا بیان کو نو چا راوي ورته ووی او شاګرد ورته ووی
چې یو خو اسماعیل علیه السلام دی چې ذبیح الله دی او د هغې واقعه موږ او تاسو د علماو نه اورېدلې ده چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړو چې دا زوی دی ذبحه کا او ابراهیم علیه السلام خپل زوی بوتو هغه ټوله واقعه تاسو ته معلومه ده خو هغه راوي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه تپوس کوي چې دا دویم ذبیح الله څوک دی دا دویم ذبیح الله انو عبدالله ابن عباس سے ورته وی چې دا د نبی علیہ السلام والد محترم خواجه عبدالله دی ځکه چې د پلار عبدالمطلب سے دا نظر منلو چې کمال الله دوره زامن راکړل نو زه به پکې یو زوی ذبحه کوم نو چې زامن ولا الله ورکړل نو د هغې په نومونو باندې خسڼې واچو زما په خیال ستاسو په دې پېښورۍ ژبه کې به ورته خسڼې وایي اسک ورته وایي قرعه ورته هم ویلی شي پېژنئ که نه نو د حضرت عبدالله صاحب والد محترم عبدالمطلب صاحب د ټولو بچو په نوم باندې خسڼې واچو چې د کم یو زوی نوم یې راوځي نو هغه به نظر یې منلو چې دی به ذبحه کېږي نو د چا نوم راووتلو نو د حضرت خواجه عبدالله نوم راووتلو نو عبدالمطلب صاحب وویل چې دی به زه ذبحه کوم نو خویندې ورته په جړا شوې چې عبدالله مه ذبحه کوه خیر د الله د طرف نه خو حکم د دې خبرې نه ده چې زامن ذبحه کوي نو چې نظر دې منلی دی نو داسې وکړه چې اوښان ذبحه کا او د هغې قرعه واچو نو چې څو اوښان دي په قرعه کې د هغې نوم راووته نو هغه ذبحه کا او عبدالله به پاتې شي هغې چې ذبحې لپاره عبدالله سره خواجه عبدالله سره د اوښانو تعداد واچو نو عبدالمطلب صاحب وی چې زه لس اوښان یا به ذبحه کوم یا به عبدالله ذبحه کوم نو دغه دوران کې د حضرت خواجه عبدالله نوم راووتلو د لسو اوښانو نوم راونه وتلو نو خویندې ورته وایي د عبدالله صاحب خویندې خپل پلار ته وایي عبدالمطلب صاحب ته چې بابا جانه خیر د سیوا که الله درله بله اوښان او مال درکړي دي خو چې زمونږ دا ورور ذبحه نه شي نو شل اوښانې هغه چې دی نو واچول په قرعه کې ورپسې د عبدالله صاحب نوم واچو بیا د الله شان دی د عبدالله صاحب نوم راوځي او د اوښانو نوم نه راوځي نو خویندې ورته وایي چې د الله دپاره بابا جانه زمونږ ورور ذبحه نه کړي خیر دی دیر شکه خو چې زمونږ ورور بچ شي دېرش یې کړل خو بیا هم د عبدالله نوم راوځي د اوښانو نوم نه راوځي څلوېښت یې کړل د هغې په وینا بیا هم د عبدالله نوم راوځي د اوښانو نوم نه راوځي پنځوس یې کړل شپېته یې کړل اویا یې کړل اتیا یې کړل څلور نیم شل یې کړل بیا هم د عبدالله نوم راوځي د اوښانو نوم نه راوځي خویندې په ژړا جاړي راته ښکاري زمونږ عبدالله ورور رانه ځي نو د دې د وجې بابا جانه سلو ته یې خو ورسوه خیر دی الله به وکړي انشاءالله چې د عبدالله په ځای به تا نه الله ربالعزت د اوښان قبول کړي عبدالمطلب صاحب د سلو اوښانو یو قرعه یو پال یو اسک یو خسڼې جوړ کو او بل طرف ته د خواجه عبدالله نوم د هغه خسڼې د هغه د نوم خسڼې جوړ کو چې خسڼې وا راوباسه د الله شان دی په لسم ځل باندې د عبدالله په ځای باندې د سلو اوښانو نومونه راووتل د عبدالله په ځای باندې او په بدل کې سلو خان ذبحه شو الله ته سلو خان هغه قبول شو عبدالله هغه الله رب العزت د دې د وجې د ذبح اجازت او حکم هغه ونه کو چې الله رب العزت به د خواجه عبدالله د رب العزت د تقدیر فیصلې دا وي چې د عبدالله زوی به الله رب العزت د دې کائناتو سردار ګرځي هغه به د خپل پلار په قرعه کې هغه به نه ذبحه کېږي نعره تکبیر نعره تکبیر تاج و ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زما دې خبره کې مقصد دا و چې نبی علیه السلام وفرمایل انا ابن الذبیحین زه د دوو ذبیحینو زوی یم نو د عبدالله صاحب هم د ذبحې د هغې پروګرام او منصوبه جوړه شوې وه
خو هغه نظر الله رب العزت ترنه په سلو خانو باندې قبول کو او د عبدالله صاحب په تندي کې چې کم نور د نبوت د نبی علیه السلام ځلېدو هغه الله رب العزت برقرار وساتلو د عبدالله صاحب په تندي کې چې کم نور د نبوتو په هغې باندې هر څوک خو نه پوهېدل خو چې څوک به پې پوه نه شو نو به هغه وي ډېر نوراني شخصیت دی او کاهنان جادوګران او هغه خلک چې هغوی به اندازې لګولې هغوی به په پوهېدل زما د دې ټولې خبرې نه مقصد او مطلب دا دی الله رب العزت د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک هستی هغه په کائناتو کې د آدم علیه السلام نه راوسته د حضرت ابراهیم علیه السلام ته د ابراهیم علیه السلام نه حضرت اسماعیل علیه السلام ته راوسته د حضرت اسماعیل نه عدنان ته راوسته بیا په شجره باندې لاندې همدغې طریقې سره را روانو د حضرت عبدالمطلب ټیم راغی د عبدالمطلب صاحب زمانه راله حضرت عبدالمطلب صاحب په تندي کې هم هغه نور ځلېدو هغه په اولاد کې الله رب العزت حضرت عبدالله ته راوستو خواجه عبدالله صاحب ته الله رب العزت دا نور منتقل کو حضرت خواجه عبدالله یو ورځ د مدینې منورې په سفر روان دی او مدینې منورې ته د دې لپاره ځي چې هلته کې نکاح وکړي هلته کې واده وکړي په دغه دوران کې په لاره باندې حضرت عبدالله صاحب له یوې زنانه د خپل کور نه آواز ورکو دروازه کې ورته ولاړه ده آواز یې وله ورکو عبدالله صاحب پې ځان ناغرضه کو وی نه زه چرې هم داسې څه نشم کولی بغیر د نکاح نه عبدالله صاحب لاړو هلته کې نکاح وکړه د حضرت آمینې سره حضرت آمینې نه ورله الله رب العزت نبی علیه الصلاة والسلام ورکړو دغه دوران کې په لومبانو ورځو شپو کې حضرت عبدالله واپس راتلو نبی علیه السلام لا نه ده پیدا شوی لا د مور په ګېډه کې الله رب العزت د نبی علیه الصلاة والسلام فیصلې فرمایي ما ته فکر کوئ رونو ما ته بیا عذر دوام ما ته فکر کوئ حضرت خواجه عبدالله بیا واپس په هغه لاره باندې را روان دی چې کله په لاره باندې را روان دی هغه کور خواته راورسېدو هغه زنانه بیا ولاړه ده هغې زنانه چې عبدالله صاحب ته وکتل وی ته چېرته تللی وی زه تللی وم مدینې ته وی هلته دې څه وکړل وی هلته مې واده وکړو وی واده دې د چا سره وکړو وی د آمینې بنت وهب سره مې وکړو وی ډېره مبارکه ښځه وه ډېره خوشبخته ښځه وه ډېره سعادتمنده ښځه وه ډېره د لوړ قسمت ښځه وه ډېره زیاته مبارکه ښځه ده عبدالله صاحب ورته وایي دا ته ولې داسې خبرې کې د دې غاړې چې زه تلم هغه دې هم ډېر غلط حرکت کړی دا اوس هم ډېرې ناشنا خبرې کې هغه وخت دې ولې دا خبره کوله دا اوس ولې داسې خبرې کې هغې ښځې ورته ووي زه خرابه ښځه نه یم زه بازاري ښځه نه یم زه د خرابو خبرو واله ښځه نه یم خو زه یو کاهنه یم ما د کهانت کتابونه لوستي دي ما خپل ټول هغه منترې ویلې وي ما ټول علم هغه په دې باندې خرچ کړی چې د نبی علیه الصلاة والسلام چې هغه به نبی و آخر الزمان وي هغه د هغه نښې نښانې به څه وي نو یو نښه پکې دا وه پوهېږئ زما په خبره یو نښه په هغه نښو کې دا وه چې د هغه نبي پلار هغه به د واده او د نکاح نه مخکې په دې لاره باندې ځي ووایي سبحان الله قربان د خپل محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه د آدم علیه السلام نه واخلي تر عیسی علیه السلام پورې هغه واقعات چې یا قرآن کې راغلي دي یا په حدیثو کې راغلي دي زه هغه پیژنم د هغې نه علاوه د انبیاو علیهم السلام نور واقعات ما ته نه دي معلوم قربان د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک نه الله رب العزت ورله د پیدایش نه واخلي تر وفاته پورې ژوند محفوظ ساتلو او الله رب العزت ولې د پیدایش نه وړاندې معجزات او ارهاسات محفوظ ساتل نعره تکبیر نعره تکبیر تاج و ختم نبوت تاجدار ختم نبوت هغې زنانه ورته ووې چې ما هغه کتابونه وکتل نو زه د خپل کلي نه او د خپلې علاقې نه دې لارو ته رالم ما دلته ځان له کور واغستو کور مې جوړ کو واده مې ونه کو ما واده نه کولو ما وی زه به هغه ځای کې دیره شم چې په دې لاره باندې د اخر زمانې اخیري پیغمبر پلار هغه د هغه د ولادت او د هغه د مور سره د نکاح نه وړاندې په دې لاره تېرېږي زه به ترېنه مطالبه وکړم که ما سره یې نکاح وکړه او ما له الله رب العزت د دواړو جهانو سردار پیدایش کې راکړو او ولد یې راله راکړو نو څومره لوی خوش قسمتي به مې وي قسم دی ته چې د دې د غاړې تلي ستا په تندي کې د اخیري
آخري نبی د نبوت او د ختم نبوت هغه نور ځلېدو ته چې د هغې غاړې راتلې ستا تندی د هغه نور نه خالي شوی و صرف ښکلی و خو هغه نور د ختم نبوت در نه چېرته پاتې شوی و ما وی چې هغه څومره خوشقسمته ده چې نور د ختم نبوت د چا په کور کې پاتې شو زما د ټولې خبرې مقصد او مطلب درته اوس اخیره کې صرف په یو دوه منټو کې وام هغه دا دی ما تاسو ته ووي یو زما او ستا ایمان دی یو زما ستا عقیده او ایمان دی او یو زما ستا مینه او عشق دی زما ستا ایمان او عقیده هم دا ده چې نبی علیه السلام ما سره ووایي د دواړو جهانو سردار دی ما څه ووي زما ایمان او عقیده دا ده چې نبی علیه السلام د دواړو جهانو سردار دی ما سره بیا ووایي زما او ستا ایمان او عقیده دا ده چې نبی علیه السلام د دواړو جهانو سردار دی خو ورسره رسول الله مبارک پشان په دنیا او په جهان کې نه څوک کامل دومره راغلی دی نه څوک اکمل دومره راغلی دی نه څوک مکمل دومره راغلی دی نه څوک مکمل دومره راغلی دی نه سور حسین دومره راغلی دی نه سور حسن دومره راغلی دی نه څوک احسن دومره راغلی دی نه د اخلاقو دومره لویه پوړی باندې څوک ودرېدلی دی نه الله رب العزت ټولو کائناتو ته د نبي علیه السلام په شان بل څوک رحمت للعالمین را لېږلی دی ہر پیغمبر رحمت تے ہر نبی رحمت را لے گلے دے خو اللہ رب العزت ہر نبی صرف رحمت را لے گلے دے زما استاد مدینی جہانانی رحمت للعالمین را لے گلے دے اللہ رب العالمین دے اللہ رب العزت پدی کی واحد و یکتا دے پٹول کائناتو کی رحمت للعالمین صرف و صرف دا مدینی جہانان را لے گلے دے ہوا سبحان اللہ د دې عشق او د محبت تقاضا دا ده چې موږ به دغه مینه چې کومه د نبي علیه السلام سره د دا به بل چاله نه ورکو د نبي علیه السلام په شان حسین چې بل نشي راتلی نه ترې وړاندې تیر شوی دی نو پیغمبر هم نه بل راتلی شي او نه د نبي علیه السلام په شان څوک تیر شوی دی دا ایمان هم دی دا عقیده هم ده دا عشق هم دی دا محبت هم دی او د دې محبت او د عشق د پختګۍ دپاره د دې محبت او د عشق د کمال لپاره د دې مینې او د محبت د سیووالي دپاره د دې مینې او محبت د زیاتېدو دپاره دا مجلس او دا کانفرنس او دا اجتماع زمونږ د دې علاقې د علماو په نگرانۍ کې تاسو د ځوانانو مشرانو بوډاګانو کارکنانو هغه ټاکلې ده د دې مقصد هم دا دی چې کال په کال باندې دې علاقه کې د نبی علیه السلام د ختم نبوت د آواز ولګي او د دې په وجه فضا هغه پاکه پاتې شي خوشبویه شي معطره شي منوره شي سعادتمنده شي خوشقسمته شي الله دې دا علاقه هم خوشبخته کړي الله دې د دې علاقې د دې کانفرنس په برکت باندې خلک هم خوشقسمته کړي الله دې د دې کارکنان هم خوشقسمته کړي دا مو خوشقسمتي ده دا مو سعادتمندي ده دا مو خوشبختی ده الله رب العزت ما او تاسو ټول عمر د نبی علیه السلام په نام لیواو کې د نبی علیه السلام په عاشقانو کې د نبی علیه السلام په پیردارو کې واچي الله مو د ژوند زمونږ او ستاسو د ټولو هم د دې عقیدې سره او مرګ دې هم الله د دې عقیدې سره راولي د دې عقیدې سره دې الله د محبوب سره زمونږ ستاسو ملاقات وکړي د دغه عشق او د محبت په اوازونو کې د الله رب العزت د نبی علیه السلام وړاندې زمونږ او ستاسو د ټولو ډلې تلل نصیبه وګرځئ چې محبوب ولاړ وي محبوب فرمایي زه به شفاعت کوم الله هغه منظر ماته هغه منظر دی ته هغه منظر د نبی علیه السلام هر امتي ته هغه اوخه او د نبی علیه السلام هر امتي د محبوب په قدمونو کې یو ځای کې رونو ټول امت ته سوال کوي زما او ستا خو دا ایمان او دا عقیده ده خو د امت نوجوانانو پسې ملحدین شوي دي هغه د الله نه لرې کوي قادیانیان ورپسې شوي دي هغه د رسول الله نه لرې کوي صلی الله علیه وسلم څوک د الله نه لرې کوي څوک د رسول الله نه لرې کوي زما د ځوانانو به څه کوو مونږه د هغوی تعلیمي معیار هغه که هر څه شي د هغه نه به د تعلیمي معیار تپوس نه کېږي د هغه نه به په قبر کې دا تپوس نه کېږي چې څومره ډیګرۍ دې اغوستې وي کوم کالج کې دې سبق ویلی د هغه نه به د محبوب رسول الله مبارک په باره کې تپوس کېږي هسې نه چې هغه هلته لاجوابه شي نه دې الله ما لاجوابه کړي نه دې تاسو الله لاجوابه کړي نه دې الله هغه ځوانان لاجوابه کړي هغه ځوانانو دپاره د هغوی د فکر جوړولو دپاره هغوی کې د محبت اچولو دپاره هغوی کې د جذبې اچولو دپاره دا اجتماعات کېږي الله دې قبول او منظور وګرځوي ما له دې الله رب العزت په دې خبرو باندې تاسو له دې الله په دې خبرو باندې د عشق او د محبت او د عمل توفیق را نصیب کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.